سلامونه ملګرو دا سیده چې بیګا ما فیسبوک کې تاسو به دا خبره ډیره زیاته اوریدلی دا واقعیات په تاسو ډیر زیاته اوریدلی دا حکایت په تاسو ډیر زیاته اوریدلی چې هټلر 15 ورځې د ټیسټ میچ وکړو تماشې ته ناستو جرمني او د فرانس په منځ کې غالبا دا میچ نو هغه دا میچ کته 15 ورځې چې ختم شوی نو تاسو یو کو چې لوبه چا وګټله نو چا ورته وی چې دا نه یو وګټله نه بل وګټله بلکې دا میچ ډرا شو یعنی بغیر نتیجې سر ته ورسېدو دا ما بیګا فیسبوک باندې هم وکاته نو ډیر زیاته جړه رااله چې خدای پاکه د چې بیا سمندر ته دغه خلک گزار کړه دغه دوی شوانه کلاړیان چې کوم دي دای سمندر ته گزار کړه نو په دې کې زما یو دوه درې خدشات او دوه درې تحفظات هم را پیدا شو یو دا چې دوی کلاړیان ولې هغه دوه درې امپایران یې ورسره ولې نه گزارل بیا د دې منتظمین چې کوم دي هغه ولې سمندر ته نه گزارل په یو جاز کې بند کړه سمندر ته گزار کړه خو د ټول نه هم خبره چې هغې زه جړولم مال افسوس راوستو زما یې غونې زیګ زیګ کوونه هغه دا وه چې خدایه پاکه مرګ د کلاړیانو خو یو طرف ته خو په دغه مغربي ملکونو کې یخني ډېره سوی دغه کسان چې د اوبو ته ګزارل نو څومره یخني به دې کېده نو بیا دا تشویش کې زه وم او د دوی هغه یخ چې ما را یادول نو په ما به غونې زیګ زیګ کېده بلکې زما به یخني کېده ما په ځان باندې کمبل نور هم راجوخ کړه نو بیا زه اوده شوم په دغه ششپنج کې زه اوده شوم څه ګورم چې په خوب کې ما ته هټلر لا راغی ما غب شپ ولګېد سلام کلام وشو نو ما ته دوه درې تپوسونه وکړو یو خو مې ته دا تپوس وکړو چې صاحبه دا تا څنګه چل کړی دا کرکټ دا زلمي دا ستوري دا خو یوه لوبه ده یو سپورټ دی یو انټرټینمنټ دی ورسره روزګار هم دی ورزش هم دی او ډېر ښه سافټ امیج جوړوي یو پاور دی یو سافټ پاور دی نو هغه ما ته وایي چې نمبر 1 خو ما کم داسې کار نه دی کړی چې څوک دا خبرې کوي دا ټول ګلخانان دي دا ټول غلط وایي دا یو علمي خیانت کوي کله ما نه میچ کتلی دی نه په فرانس کې کرکټ و په هغه وخت کې او بل دا چې زه ټول عمر یو فاشیسټ وم ما په جنګونو کې وخت تېر کړی دی او څوک چې په جنګونو کې څوک چې فاشیسټ دي څوک چې ایکسپینشنیسټ دي څوک چې توسیع پسند دي او څوک چې یو مارشل قسم روي نو هغه 15 ورځې میچونه نه ګوري خو بیا راته دا وایي چې کم از کم ته دغه خلکو نه دا تپوس وکړه چې زما په زمانه کې ټسټونه 6 ورځې وو که 15 ورځې دا 15 ورځې ټسټ خو چېرته په اویایم اتیایم په لسیزه کې 70s یا د 80s په هغه عشره کې شپږونه غالبا دي رام صاحب کنه شپږونه 15 ته راغلی دی او د دې نه مخکې خو زما په خیال سره د هټلر په زمانه کې خو ټسټونه چې کوم دي ټسټ مدت اړو تعین نه شوی بیا چې وشو نو 6 ورځې وو هغه د ما ته هغه وایي زه خو په دې حساب کتاب نه پوهېږم هټلر ډېر هوښیار و خوب کې راغی موږ یو باغ کې ناستو غپ شپ هم لګېدو نو ما یې تپوسونه کولو بیا ورته ما وایي چې هټلر صاحب دا هټلر لا بلکې هغه په دې باندې ډېر خوشحالېده ما ورته وایي چې زه کله پوسټ وکړم چې سیکولر لیبرل نو ما ته خلک د سیکولر او لیبرل په ځای کې ستا مثال راکوي چې صاحب سیکولر او لیبرل چې کوم دي هغه پوره نه کوي هټلر څونه بدترین ژوند تېر کړی دی نو هغه ما ته وایي چې پوره شی دی چې دا خلک هم دا مثال هم غلط ورکړي زما مثال غلط ورکړي دغه ګلخانان وجه دا ده چې زه نه سیکولر وم نه لیبرل وم زه میسولیني ډیګال دا ټول چې موږ کنه یا ایون صدام حسین ایون په دې مصر کې دا حسني مبارک تللی دا ټول چې څومره ډیکټیټرز دي نو چې موږ ټول فاشیسټ وو موږ کله هم سیکولر نه وو که سیکولر په طور باندې زموږ خلک دلیل ورکوي زموږ خلک خبره کوي نو دا به ډېر زیاتې کوي موږ فاشیسټ وو نو دا یو دوه درې خبرې اوس پیسې مې ورسره نور هم خبرې وکړې نو ما ته وایي چې ښه خبره ده هټلر صاحب چې لکه خلک دا مثال ورکوي د کرکټ دا ستا د کرکټ دا خیر دی چې واړه پرې لکه منې کوي یا د هغې ټایم مینجمنټ یا د هغې سټډي باندې فوکس پیدا کوي نو خیر دی که دا حکایت کوي هغه ما ته وایي چې خیر نشته وجه دا چې دا یو علمي خیانت دی دا دروغ دی دروغ په هر صورت کې که دروغ ته د ښه کاز دپاره وې نو لاول خو دا کېدی نه شي چې ښه کاز به تا ښه مقصد به ترسره کړي په دروغو ښه مقصد نه ترسره کېږي بنیادي طور اصولي طور دروغ غلط دي نو که په دې باندې ته هر ښه کېړه ښېګړه کول غواړې نو دا غلط دي دویمه دا چې دا علمي خیانت دی کله چې بیا ماشومانو ته ځوانان شي ورته پته ولګي چې هغه پلانې شی په مشرتي علوم کې ما دروغ ویلی دا پلانې شی صرف مشرتي علوم و صرف دروغ و بکواس و نو د هغه د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو نه د خپلو کتابونو نه اعتماد اوچت شي او د اعتماد دغه خلا چې کوم ده نو دا په یو ریاکشن کې مخې ته راځي په یو باغي لهجه کې بیا زیات خلک تاسو وینئ چې هغه په حقیقت ورسي نو هغه بیا د خپل استاد د خپل نظامي تعلیم د خپل ملک د خپل ریاست د خپل مذهب یا هر څه چی د خپلو اقدارو ته هغه باغیانه غوندې سوچ لري نو ما ته وایي چې دا علمي خیانت په ارلی سټیج کې هم نه دی پکار او ما هغه ایران و یاره ستاسو په وطن کې ټول خلک لکه 98% خلک په دې اعتبار کوي یاره ما خو په د اوسه پورې ما هم کوه د بیګا د دې 13 مارچه پورې
نو خپه شو چې یاره دا لکه نور زیات ما ته وې داسې نور هم ډېرې خبرې دي په هغې باندې مې لنډه لنډه خبره خلکو څه وکړه ما یې ټیک ته قربان خامخا یاره اوس چې زمانه کمه کېږي زه بل ورځ بیا نور ملګرو ته خوبونو کې راشي دلته نه مشران دي هغې به درشي تا ته به رښتیا ووایي د مختلفو حوالو شپږ اته خبرې ما ته وکړې انشاءالله هغه به ته نورو ویډیوګانو کوم وخت مې لږ وګد که خو بهرحال دا خوب ډېر ضروري و چې ما تاسو سره شریک کړم ودان